چې یو قول د صحابي دی، وینا د صحابي چې کله په مقابله د نص د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه وي، صحیح احادیثو کې نه وي، نو زمونږ دا عقیده ده چې قول د صحابي دا حجت دی. او کله چې قول د صحابي خلاف راشي یا مقابله کې راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا احادیثو قولی وي که فعلی وي که تقریری وي، د دریوانو مقابله کې چې کله قول د صحابي راشي، نو قول د صحابي د لیس اعتبار نشته، دا بیا حجت نه دی. ډېر کله د خلک اعتراض وکړي په مونږ باندې چې تاسو ووایئ که نه، تاسو په نیز باندې قول د صحابي حجت دی که نه دی؟ نه موږ وایو چې قول د صحابي کې تفسیر دی، هغه ده چې قول د صحابي اله حجت دی چې په مقابل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه وي. څه مطلب دا دی، یو طرف ته نص دی، صحیح حدیث دی، صریح قولی دی که فعلی دی که تقریری دی، او بل طرف ته قول د صحابي دی. نو که چېرته دا قول د صحابي د حدیث سره ټکراو راځي، دا قول د صحابي به پرېښودلی شي. او که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نص په مقابل کې دا نه، نو بیا قول د صحابي دا حجت دی. اعتراض بعضې خلک کوي، ذهن ته بیا سوال راځي چې آیا قول د صحابي څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د حدیثو مقابله کې راتلی شي؟ نو شته که مثالونه ذهن کې کېنوه، خارج کې مثال واوره. عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله وفات کیږي، خپل بچي ته وایي چې بچیا کله چې زه مړ شم زما د قبر په خوا کې به کښېنې، داسې به کښېنې، دومره اندازه به کښېنې چې یو سړی راشي اوښ الال کي، هغه ذبح کي، ټوکړي ټوکړي کي، بیا یې په خلکو باندې ویشي او هغه وخوړلی شي، دومره وخت دا به ته کښېنې. دا اوس چونکې تفرد دی او شذوذ د صحابي دی، صحیح نصوص په دې باب کې نشته. نو اوس که یو سړی د دې نه استدلال نیسي چې دا خو قول د صحابي دی، نو څنګه چل دی؟ دا به موږ منو که نه بنو؟ دا زموږ دپاره حجت دی که نه؟ موږ وایو چې نه، دا تفرد د صحابي دی، دا زموږ دپاره حجت نه دی. ولې؟ ځکه هلته مقابل کې صحیح روایت شته که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو مړی ښخ کوئ، د هغې بیا د دفن نه وروسته د هغې ته تاسو دعا وکړئ اجتماعي طور باندې، او د دعا نه وروسته چې کوم دی بیا خواره شي. کله چې تاسو خواره کیږئ، په دغې وخت کې بیا دا مړی ستاسو د خپو اوازونه اوري، کشار اوري، ملایک راشي د هغې نه تپوس کوي. نو مړی چې کله ښخ کړی شي او په هغې باندې دعا وشي، بس دغه عمره وخت دلته ایسارېدل پکار دی، هغې نه اخوا چې کوم دی وخت تېرول دا نه دي پکار. نو یو طرف ته قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، بل طرف ته د صحابي یو قول دی. نو چونکې د دوی په منځ کې اوس یو قسم ظاهري ټکراو راغلی، نو موږ به وایو چې دلته قول د صحابي دا حجت نه دی.